أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه مخکې بیا هم ټولو د قدر وړ زده کړیالانو د سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ او ستاسو انلاین درسونه لا هم ادامه لري. البته نن د نباتي سیسټماټیک د مضمون اتم درس دی، یعنې کېدای شي دا زموږ او ستاسو د انلاین درسونو وروستی درس وي او یا هم یو یا دوه درسه نور پاتې وي. نور درسونه انشاءالله بیا چې دوه یا یو درس پاتېږي هغه په حضوري شکل باندې موږ او تاسو هغه بیا لولو. نو هیلهمند یم چې تېر درسونه تعقیب کړئ راسره او هم همدغه درس تر پایه راسره تعقیب کړئ. هغه مطالب چې موږ او تاسو به په همدې درس کې پرې بحث کوو هغه عبارت دي له لومړی موږ او تاسو د ارتروفایټا فایلم په عمومي ډول سره پیژنو، بیا وروسته د اصلکۍ د نبات یا هم ایکوسیسټم وایو، بیا له هغه وروسته د اصلکۍ د نبات د تنې او ریښې اناټومي وایو، هغې وروسته د سپور تولید وایو یا هم سپور پروډکشن. په پنځم قدم کې موږ او تاسو د درجې تکامل او سیسټماټیک وایو، البته د ایکوسیسټم د نبات. وروسته د ایکوسیسټم د نبات فوسیلي نوعې وایو، د اصلکۍ د نبات ارزښت، همدارنګه د سپینوپسیډا کلاس او له هغه څخه وروسته د سپینوپسیډا د کلاس آرډرونه لولو موږ او تاسو. د ارتروفایټا فایلم موږ او تاسو مخکې په عالي نباتاتو یعنی د نباتاتو په طبقه بندي باندې بحث کړی و. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو ځل لومړني درسونو ته ولاړ سو، یعنې د نباتاتو طبقه بندي ته چې موږ او تاسو په دویم درس کې ویلي وو، هلته موږ او تاسو نباتات په دوو برخو باندې ویشلي وو. یعنې دې طبقه بندي ته که چیرې موږ او تاسو وګورو، دلته موږ او تاسو نباتات په دوه برخو باندې ویشلو. یو لومړني نباتات وو چې په هغې باندې موږ او تاسو په تیرو درسونو کې په ډېر ښه وضاحت سره بحث کړی دی، چې په هغه کې بیا موږ او تاسو وویل ویروفایټا ویروسونه دي، بکټریاوې دي، الجیان دي، فنجان دي، دا ټول موږ او تاسو لوستلي دي. یعنې له هغې څخه وروسته یوکاریوټا مو ووایو چې په هغه کې مختلف الجیان شامل دي. له هغه څخه وروسته موږ او تاسو بیا د عالي نباتاتو طبقه بندي هم وویله چې په هغې کې لومړی موږ او تاسو په تیر درس کې په رایوفایټا باندې بحث وکړئ. نو نن چې موږ او تاسو بحث ورباندې کوو هغه په د چیګو ناټیا په سب کینګډم باندې چې په هغې کې د ایکوسیټوفایټا نباتات شامل دي، په همدغو باندې موږ او تاسو نن بحث کوو. وروسته پاته کوم سب کینګډمونه چې دي هغه د ګناسټیا یعنې انتوفایټا، همدارنګه فاینوفایټا، همداسې لایکوډوفایټا دا پاته دي. بیا موږ او ستاسو چپټر یا هم کتاب او درسونه ټول خلاصیږي. نو اوس موږ او تاسو راځو د ارتروفایټا فایلم پیژنو چې په دې کې کوم نباتات شامل دي. دوی د فالازویک په زمانه کې زیات موجود و، خو اوس یې نوي کمې شتون لري. یعنې که چیرې موږ او تاسو جیولوجیکي دورو ته وګورو، مختلفې جیولوجیکي دورې شتون لري، یعنې 3 دانې جیولوجیکي دورې دي چې له هغو څخه یوه یې د فالازویک ده. یعنې له جیولوجیکي دورو څخه یوه یې چې ده هغه هم د پالازویک دوره ده. پالازویک دوره 542 میلیونه کاله مخکې دا شش کېږي راشروع سوې ده، او اوس چې څومره وخت کېږي هغه 201 میلیونه کاله وروسته بیا چې سوې ده دا پای ته رسېدلې ده. یعنې 542 میلیونه کاله مخکې راپیل سوې ده او 201 کاله مخکې همدا دوره خلاصه سوې ده. خپله د دوی دا نوم چې دی دا له 2 تورو څخه اخیستل سوی دی، چې یو چې دی هغه فلایوس دی، یعنې فلایوس چې هغه وایي زوړ ته، او بل زون وایي حیوان ته، یعنې فالازویک. فالیوس اخیستل سوی دی له زاړه څخه او زون حیوان ته وایي. یعنې دوی په دې دوره کې هغه زاړه حیوانات شامل دي کوم چې په لومړي ځل باندې چې سوی وه منځته راغلي وله. همدغه دوره بیا په مختلفو دورو باندې ویشل سوې ده. موږ ورته دلته ګورو چې یو کامبرین ده، یعنې کامبریا لاتین نوم ده چې هلته ویلز په دې کې یعنې نهنګونه شتون درلودی. همداسې موږ تاسو ګورو دلته په دې دوره کې چې کوم حیوانات یا پیښې منځته راغلي دي، یعنې د غیر فقاره حیواناتو بحري ژوند بولو.
چې له هغې څخه وروسته یعنې دغه دوره کې دوی شامل ول. همداسې په دې کې غیر فقاریه وله، همداسې انتقالي انساجو لرونکي نباتات، دا ټول په دې دوره کې منځته راغلي دي. همداسې موږ تاسو دلته ګورو چې لړمان وو، لومړی ژامې چې مثلا منځته راغللې، همداسې ماهیان وو، مختلف موجودات په دې دوره کې منځته راغلي دي. او دویمه دوره چې ده هغه د میزوزویک دوره ده. میزوزویک دوره چې ده هغه بیا 251 میلیونه کاله مخکې دا شروع شوې ده او 186 کاله مخکې دا پای ته رسېدله. د کلمه لغت له دوو کلمو څخه اخیستل شوی چې میسوس دی یعنې میډل، میسوس په لاتین کې وایي منځني ته، او زون په لاتین کې وایي حیوان ته. یعنې دا دوره د هغو حیواناتو دوره ده کوم چې په منځنۍ دوره کې ژوند کوي، چې په هغه کې هغه مشهور حیوانات و نباتات چې وو هغه په دې ډول څه دي. یعنې دې ته موږ او تاسو پاپولر نیم چې دی هغه ایج آف ریپټیلیا ده، یعنې په دې کې خزندګانو شتون درلودی. په دې کې بیا مختلف دورې دي چې د مثلا ټراسیک ده چې په هغه کې تراید ول، همداسې جوراسیک ده، جورا مونټین ځای غرونه وو، همداسې مختلف ایرلی ډایناسور په دې کې منځته راغلي دي، کروکوډایل ولو، همداسې کشپان ولو، لمني تي لرونکي وي، دا مختلف حیوانات په دې دوره کې منځته راغلي دي. دا دویمه دوره ده. همداسې درېیمه چې ده هغه بیا د سینوزویک دوره ده. دا بیا هم له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې کاینوس وایي زون ته، کاینوس وایي نوي ته، او زون وایي حیوان. یعنې دا بیا دا نوې دوره ده چې د دې څونه وخت کېږي 56 میلیونه کاله مخکې دا چې شي ده شروع شوې ده، 56 میلیونه کاله مخکې. په دې کې هم همداسې مختلفې پیښې منځته راغلي، یعنې ریچ انسیکټ حشرات وو، همداسې مختلف تي لرونکي او مرغان په دې دوره کې منځته راغلي دي. یعنې له هغو څخه یوه چې موږ او تاسو ورڅخه هدف دی هغه کومه دوره ده؟ هغه د پالازویک دوره ده. نو همدغه د ارتروفایټا نباتات چې دي هغه په همدغه د پالازویک په دوره پورې اړه لري چې هغه 522 میلیونه کاله مخکې راپیل شوې وه او 291 میلیونه کاله مخکې هغه پای ته رسېدلې ده. دا نباتات حقیقي ریښې، ساقې او پاڼې لري، ځکه دوی چې دي په عالي نباتاتو کې راځي. دوی ابتدایي ساده نباتات نه دي چې دوی حقیقي ریښې، ساقې او پاڼې ونه لري او بدن یې تالوس ته ورته وي. یعنې موږ دلته ګورو د حقیقي ساقه لري، په دوی کې پاڼې شته، همداسې دوی خپلې ریښې هر څه دوی لري. ساقې یې بند لرونکي، دلته موږ تاسو په انځور کې وینو دې ساقې چې دي هغه بند دي. ساقو منځ په دوی کې خالي دی. په دوی کې تر ټولو مشهوره نوع چې ده هغه ده البته جنس د ایکواسیټوم دی. په دې کې بیا ډېرې نوعې شتون لري چې دا بیا په افغانستان کې هم شته. نو ځکه موږ تاسو همدغه نوع مطالعې لاندې نیسو. دا جنس له 10 څخه تر 25 پورې انواع لري. یعنې ایکواسیټوم یا اسلکی نبات دا یو جنس دی او په دې کې نوعې چې دي هغه 10 څخه تر 25 دي. مشهور نوعې چې دي هغه د ایکواسیټوم اروینسي دي، همدارنګه ایکواسیوم یا ایکواسیټوم هامیل دي. د دوی د اپیډرمس حجرې زیاتې سلیکاني مواد لري او د لوښو په مینځلو کې له دوی څخه ډېر کار اخیستل کېږي. د اپیډرمس حجرې موږ او تاسو پېژنو چې هغه کوم اپیډرمس دی، یعنې د نباتاتو پاڼې چې دي هم د دوی مختلفې برخې دي چې د هغه یو پورتنی اپیډرمس لري، دوی حجرات یو لاندنی اپیډرمس لري چې دغه منځنۍ برخې ته خپل اپیډرمس ویل کېږي. په دې کې بیا دوی خپله سلیکاني مواد لري. سلیکاني مواد بیا دا خاصیت لري تر څو د لوښو د غوړو او خیرو په له منځه وړلو کښې رول لري. همدارنګه دوی د اسلکۍ نباتات چې دي هغه اسپروفایټ دي. سپوروفایټ په دې معنا سره یعنې دوی چې دي د سپورونو په وسیله باندې تکثر کوي. تکثر د سپورونو په وسیله باندې دی چې دا یو غیر ضبطي تکثر دی چې په وسیله باندې نارینه او ښځینه ګمیټونه جوړېږي. هغه په خپل منځ کې په خپله د یعنې دوی هم وسفور دي. سپورونه چې دي هغه د شکل او اندازې له مخې سره یو شکل دي، په هغې باندې تکثر سرته رسوي. د دوی کوچنۍ پاڼې د لږ وخت لپاره د ضیایي ترکیب عملیه اجرا کوي. له تکمیلېدو وروسته ژر وچیږي او پاڼې یې کوچنۍ کېږي. یعنې دوی دا پاڼې چې کله په لومړي ځل باندې په دوی کې منځته راسي دا ډېر کمه ضیایي ترکیب عملیه اجرا کوي، نو ځکه دوی ژر وچیږي او پاڼې هم ورسره کوچنۍ کېږي چې بیا نورې پاڼې تولیدېږي او یو پراخ رایزوم سیسټم لري. نو دوی ریښو سیسټم چې دی هغه د رایزوم په شکل باندې په هغې باندې دوی خپل اوبه او کوم مواد چې دي هغه جذبوي، هغه په همدغه رایزوم باندې دی. همدارنګه تنه یې شاید لږ او یا ډېر شاخونه ولري. د دوی بل خاصیت دی هره پاڼه یوه انتقالي نښه یعنې واسکولر ټریس لري. یعنې که چیرې موږ تاسو دلته وګورو دا د پاڼو ټریس دی، یعنې لیف ټریس بنډل دی.
د پاڼو د انساجو یو بنډل دی. همداسې دوی په تنه کې هم همداسې ځینې بنډلونه لیدل کېږي، لکه دلته چې موږ تاسو ګورو داسې بنډلونه دي. دې ته وایي واسکولر ټریس. د پاڼو منځ کې خالګاوې نه لري او په هر نوټ کې انټرکالري میرسټم یعنی انټرکالري وده کوونکی نسج شتون لري چې د هغې په وسیله باندې بیا دوی په څنګ کې سره پراخیږي او همداسې جانبینو د ساقې او نورې تولیدوي. د دوی تنه اصلا پروټوټیل ده، یعنی د دوی تنه په اول ځل باندې چې وي هغه د پروټوټیل په شکل باندې ویني. پروټوسټیل چې دی هغه دا رقم یو شکل لري نه، یعنی په دې کې داسې یو ابتدایي جوړښتونه شتون لري. کله چې بیا دوی تکامل وکړي وده وکړي دوی دغه پروټوسټیل چې دی هغه په چی باندې بدلیږي؟ په سپونوسټیل باندې بدلیږي چې هغه به یو داسې شکل ځان ته نیسي چې هغه ته بیا امفي فلویک هم ویل کېږي. همداسې دوی په انټرنوټ کې تنه د پوخوالي په صورت کې د یو سټلیک په نامه او په نوټ کې د سپینوسټلیک په نامه یادیږي. یعنی د دوی انټرنوټ د پوخوالي په مرحله کې یو سټلیک ورته ویل کېږي، کله چې بیا هغه په سپینوسټلیک کې سي هلته بیا د چی په نامه سره یادیږي؟ دوی دغه نوټ د سپونوسټلیک په نامه سره یادیږي. یعنی که چیرې تنه په انټرنوټ کې که چیرې ته پوخوالي په مرحله کې ورته یو سټلیک او که چیرې البته که دا په انټرنوټ کې وي او که بیا په نوټ کې وي دا تنه د پوخوالي په مرحله کې هغه ته بیا سپونوسټلیک ویل کېږي. همداسې دوی ریښې چې دي هغه اتفاقي دي، یعنی په یو ډول سره داسې په غونچوي ډول سره داسې سره جوختې راغلي دي او جوړې شوي، یعنی په اتفاقي شکل باندې داسې سره جوړ شوي دي. ځکه دوی د نوټ د رایزوم څخه انکشاف کوي. یعنی که چیرې موږ تاسو د داسې یو کامل نبات دا په نظر کې ونیسو، دا یو کامل نبات دی، همداسې د دوی په لومړي سر کې ریښې چې کومې وي هغه رایزوم یعنې داسې د غیر حقیقي ریښو په ډول باندې وي، خو وروسته بیا دوی انکشاف کوي بیا په حقیقي ریښو باندې بدلیږي. که چیرې ریښې د نبات د راډیکل د مستقیمې یا غیر مستقیمې ودې څخه منځته راځي ورته عادي ریښې ویل کېږي. نه یعنې موږ تاسو په تخم کې په تیر درس کې موږ تاسو مختلفې برخې ویلې وې، البته د نباتاتو مضمون کې هغه یعنی تخم موږ تاسو پیژندلی دی. موږ تاسو په عمومي نباتاتو په مضمون کې موږ تاسو ویلي وو چې تخم له مختلفو برخو جوړ شوی دی، یعنی له هغه برخې څخه چې ریښه منځته راځي هغه ته راډیکل وایو، له هغه څخه چې ساقه منځته راځي هغه ته پلومیول ویل کېږي او دغه منځني ته هایپوکوټیل ویل کېږي. نو که چیرې له هغه مستقیم یا غیر مستقیم اوږدوالي څخه منځته راسي دې ته عادي ریښې وایي. د دوی د سپور تولید یا هم سپور پروډکشن هغه نباتات چې په خپل انجام کې اسټروبیلیوس لري، یعنې اسټروبیلیوس چې دی هغه خپله ځینې جوړښتونه دي چې په بعضو نباتاتو کې په همدغو نباتاتو کې شتون لري. یعنې دلته موږ تاسو په شکل کې دلته ګورو چې دې ته وایي اسټروبیلیس، یعنې په دې کې مختلف ګمنټونه یا هم تخمونه شتون لري. دغه ټول جوړښت ته چې ویل کېږي اسټروبیلیس ویل کېږي. او غیر زوجي یا هم سپوروفایټ نباتات دي، د کثر په غیر زوجي شکل سره دی چې هغه سپوروفایټ دی. کله چې سپورونه پاخه شي په مساعدو ځایونو کې لویږي، لاندې په ځمکه کې، کله چې هلته ولویږي وده کوي په ګمنټونو باندې بدلیږي چې بیا القاء صورت نیسي او بالاخره ورڅخه نبات منځته راځي. دوی هوموسپورس دي، یعنې دوی سپورونه چې دي هغه یو شان دي، د شکل او اندازې او ډول له مخې یو شان دي ټول. د سپورونو تولیدي انساج په اسټروبیلي کې شتون لري. د اسټروبیلیوس مرکزي اکسس د شاخونو اپنډیج تولیدوي چې ورته بیا سفرنجوفور ویل کېږي. یعنی همدغه شاخ ته موږ تاسو وایو سفرنجوسپور چې په هغه کې بیا مختلف سپورونه شتون لري. لکه دلته موږ تاسو په شکل کې وینو چې خپله دا تخم بیا په دا نارینه په ښځینه اسټروبیلي کې موږ تاسو ګورو. البته دوی خو دا دواړه اسټروبیلیوس دي، یعنی یو چې دی ښځینه اسټروبیلیوس دی، بل چې بیا لرګین ښځینه اسټروبیلیوس دی چې هغه ته کون ومینه دا چې دي خرطومونه دي. نو په دوی کې همدغه جوړښتونه شتون لري. همداسې په دوی په همدغه اسټروبیلیوس کې سنټرل سټیم یعنې منځنۍ تنه شتون لري، تخم دی، همداسې د لرګي تخمینه برخه ده. همداسې بیا کله چې پولینیشن واقع کېږي بالاخره بیا فرټیلایزیشن القاء هم په دوی کې واقع کېږي.
ایکوسیسټم له پخوا څخه په مشخص فایلم او د سپورونو د تولیدونکو نباتاتو په حیث باندې پیژندل کیږي. یعنې دا دوی تجریدي تکامل او سیسټماټیک دی چې دوی په د سپورونو تولیدونکي نباتات نن ورځ دوی د سرخس سره نږدې اړیکې لري. سرخس نو تاسو فعلا د دا په راتلونکي داسې نو تاسو وایي ځکه د تخم پر ځای سپورونه تولیدوي. همدا سرخسونه هم همدا خاصیت لري. ټولې اصلکۍ د ایکوسیسټم په جنس کې سره یوځای شوي دي. یعنې ټوله دوی نوي چې هغه 20 دي 25 دي که 10 دي دا ټول په همدغه ایکوسیسټم په جنس پورې اړه لري. اوس موږ او تاسو راځو د ایکوسیسټم فوسیلونه ووایو. سیوډوورنیا چې د ایکوسیټاسیا په کورنۍ پورې اړه لري نږدې 315 میلیونه کاله پخوا یې ژوند کاوه. یعنې دا د یو فوسیلي نوع ده. همدلته په شکل کې چې موږ او تاسو ګورو دا هم د همدغو یعنې د سیوډوورنیا یوه نوع ده. دا په ایکوسیټاسیا یعنې د اصلکۍ د نبات په کورنۍ پورې اړه لري چې دوی 315 میلیونه کاله پخوا ژوند کاوه. همداسې ایکوسیټایټس د میزوزویک دورې نباتات دي. میزوزویک موږ تاسو ویلې وه جیولوجیکي دورې چې دي هغه درې دي. یو پالازویک ده، بل میزوزویک ده، همدارنګه له هغه څخه وروسته چې وه هغه بیا بله نوې دوره وه. یعنې لومړی یو زړه دوره وله، بله یې منځنۍ دوره وله او بله یې نوې دوره وه. نو دوی چې وو د جیولوجیکي دورو په منځنۍ دوره کې ژوند کوي. د اصلکۍ یا ایکوسیسټم ټول اقسام پکې شامل دي په همدې کې. دوی پارافایلیټیک دي، پایټیټیک نه بلکې پایلیټیک. دلته موږ تاسو په انځور کې وینو. یعنې پارافایلیټیک نباتات هغو نباتاتو ته ویل کیږي کوم چې د تکاملي سیر له نظره یې په دوی کې د درخت په حساب باندې 2 شاخونه لري. له هغو څخه دوی یعنې له هغه څخه وروسته دوی تکامل کړی. دلته موږ تاسو په شکل کې ګورو 1 او 2. یعنې دوی په ابتدا کې منځته راغلي چې له هغې څخه وروسته بیا نور چې بیا منځته راځي هغه بیا مونوفایلیټیک دي. یعنې دلته موږ تاسو ګورو زاړه بیزوګیان، نوي بیزوګیان، مرغان، بیا انسانان، البته تکامل د نظریې په اساس باندې چې منځته راځي. د اصلکۍ د نبات ایکالوژي دوی په لنده البته ریګنه خاوره کې وده کوي. یعنې چې هغه لنده وي، رطوبت ولري او هغه ریګنه وي یعنې ریګ ولري. بعضې په سمی اکواټیک یعنې په نیمه اوبلنه یا هم دریابي برخه کې چې هغه اوبه ولري ژوند کوي او ځینې بیا په لنده ماټینه خاوره کې ژوند کوي. دوی تنه د رایزوم څخه راپورته شوي وي چې ډېر تر ځمکې لاندې وي. یعنې موږ تاسو د رشتو سیسټم موږ تاسو له رایزوم څخه منشأ اخلي. یعنې چې کې ریښې نه وي بلکې د رایزوم په ډول باندې وي. وروسته بیا له هغه څخه بیا ریښې منځته راځي. نو دوی تنه چې منځته راغلې ده هم له همدغه رایزوم څخه منځته راغلې ده. په تیزابي خاوره کې ښه وده کولی شي. نو د دې لپاره چې دغه خاوره تیزابي شي یعنې د وزن خطراته پورې ولري دوی د لایم خاورې څخه استفاده کوي ځکه د هغې تیزابیت ډېر دی. د اصلکۍ د نبات ارزښت لومړی د ایکوسیسټم اروینسي البته نوع پاڼه یې ظاهري خاصیت لري. که چیرې دا وخوړل شي نو د مرګ سبب کیږي ځکه دا ډېره ترخه ده. ځوانې تنې سټروبیلي لري. د پخېدو وروسته انسانان ورڅخه استفاده کوي. البته په جاپان کې له دې څخه د خوراک په حیث باندې استفاده کیږي یعنې خوړل کیږي. د لوښو د پرېمنځلو او پاکولو لپاره ترې استفاده کیږي ځکه موږ تاسو ودی چې دي سلیکاني مواد لري. په کوم ځای کې؟ په اپیډرمس حجراتو کې. نو په اپیډرمس حجراتو کې چې کوم سلیکاني مواد لري هغه بیا دا خاصیت لري چې تر څو د لوښو په پرېمنځلو کې ورڅخه استفاده وکړي خصوصا هغه لوښي کوم چې د فلز څخه جوړ شوي وي. په جاپان کې له دوی څخه په یو شکل باندې استفاده کیږي چې لومړی دوی ایښول کیږي. کله چې وایښول سي بیا دوی هغه وچوي. کله چې وچ سي وروسته ځینې نور مواد ورباندې علاوه کیږي چې د هغو څخه وروسته به یو نرم او ملایم جنس باندې اوړي چې بیا پالش کې ورڅخه استفاده کیږي. یعنې د بوټو او مختلفو یعنې وسایطو په پالش کې له هغې څخه بیا استفاده کیږي. اوس موږ تاسو راځو د سپینوپسیډا کلاس وایو. دوی غوټۍ جوړوي او د غوټو ترمنځ نساکې ویش لري ځکه ورته بدلونکي ارټیکولیټ ویل کېږي. ارټیکولیټ په خپله بند ته ویل کېږي چې بند ولري او پاڼې د ساقې د پاسه د غونچو په شکل وي چې پاڼې یې کوچنۍ دي. یعنې موږ تاسو په مخکې شکلونو کې ولیدله چې پاڼې څه ډول وي د غونچې په ډول باندې راخیږي چې بیا ژر وچیږي.
د دوی څخه یوازې د اکوایسیټوم جنس پاتې دی. دوی د ډویانین په زمانه کې منځته راغلي. ډویانین خپله یو جیولوجیکي دورو یو برخه ده، یعنې دوی په هغه دوره کې منځته راغلي دي. یعنې که چېرې موږ تاسو یو ځل بیا هغه جیولوجیکي دورو ته راسو، موږ تاسو ویلي وه چې وروستۍ دوره چې ده هغه کومه ده؟ د پالازویک ده. یعنې البته لومړۍ دوره یعنې پالازویک ده چې هغه د زاړه حیواناتو په هغه کې شامل وه، د زړو حیواناتو په دورې په نامه سره نومول سوې ده. نو هغه بیا موږ تاسو ویل چې په مختلفو پړاوونو ویشل سوې ده. لومړی چې دی هغه کومه دوره وه؟ د کمبریا یعنې کمبریان سټیج و. له هغه څخه وروسته بیا چې وو اردویشن سټیج یعنې دوره ده چې هغه بیا په لاتین کې ارلی بریټن ته ویل کېږي، نو بریټیش په هغې کې وه. همداسې له هغې څخه وروسته بیا د کومه دوره ده؟ سیلورین ده. سیلورین د له هغې څخه وروسته بیا همدغه ډوینین دوره ده. نو موږ تاسو داسې ویلی شو چې دوی څو کاله مخکې شتون درلودی، یعنې دوی دغه دوره چې دوی پکې ژوند کوي هغه 542 میلیونه کاله مخکې راپیل سوې وه او 291 میلیونه کاله مخکې پای ته رسېدلی، یعنې دوی 291 میلیونه کاله کېږي. نو همدغه د سپینوپسیډا کلاس بیا په 4 ارډره باندې ویشل سوی دی. له هغو څخه یو ارډر چې دی هغه د هایونیالیس دی. د دې ارډر نباتات ټول له منځه تللي دي، یعنې هېڅ یې ونه ویشتونه، یوازې چې پاته دي هغه دوه نوي دي، یو د هاینیا او بله د کالاموفایټون په نامه سره دوی نوي دوی ده پاته دي. دویم ارډر چې دی هغه د سپینوفایلیس دی. دا بیا درې فامیلۍ لري یعنې کورنۍ لري. مهمه یې چې دا هغه د سپینوفایلاسیا ده چې عمده جنس یې سپینوفایلم دی او ډېر نوي دا بیا لري. دریم ارډر چې دی هغه د کالا میټیلس ارډر دی، یعنې د کالال میټلس ارډر چې دی هغه دوی له منځه تللی دی، د ظاهري شکل له مخې دوی اصلکۍ ته ورته دي. همداسې څلورم ارډر چې دی هغه د ایکوایسیټالس ارډر دی. یوازې دوې فامیلۍ لري چې د ایکوایسیټاسیا په نامه او جنس یې بیا د ایکوایسیټوم په نامه دی چې 22 نوي لري. نو درس تر همدې ځایه پورې و. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د ایکوایسیټوم پلاویټیل په نامه دا د اصلکۍ د نبات یوه نوعه ده. د دې په هکله باندې به 3 پاراګرافه معلومات ولیکئ او 1390 کال د 12 میاشتې په 3 تاریخ به یې ماته وسپارئ. د پاملرنې مو یوه نړۍ مننه. که چېرته کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې راته پرېږدئ. تر راتلونکي درسونو پورې ښه وخت او ښې چارې.